افغان طالبانو په ننګرهار کې یو پاکستاني جیټ الوتکه راغورځولې او پیلوټ یې ژوندی نیولی. سلام ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړئ د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. طالبان وایي د ننګرهار په شپږمه ناحیه کې نن سهار د پاکستان یو جیټ الوتکه چې د بمبار لپاره ورغلې وه ویشتلې او پیلوټ یې ژوندی نیولی دی. پاکستانی پیلوټ د پراشوت په ذریعه ژوندی ځمکې ته راکوز شوی دی او طالبانو نیولی دی. پر ټولنیزو شبکو طالبانو تایید کړه چې پیلوټ له دوی سره دی، خو تر اوسه یې د هغه کوم عکس یا ویډیو نه ده خپره کړې. په همدې حال کې ننګرهار کې ځایي سرچینو ویلي چې د جلال آباد هوایي ډګر کې د دفاعي هوایي سیستم فعال شوی دی. د معلوماتو له مخې یاد سیستم د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې فعال شو ترڅو د احتمالي ګواښونو پر وړاندې چمتووالی موجود وي. چارواکو ویلي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د هوایي ډګر فعالیتونه د اړوندو امنیتي تدابیرو سره سم تنظیم شوي دي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه جزئیاتو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظر مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ.